ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس د زی حرف دی. زی لکه ری لیکل کېږي، په خپل سر یو ټکی لري او کلماتو کې درې غږه لري: ز، زی، زو. ز، زی، زو. لکه زی د زردالو په کلمه کې ز غږ وي. ز، زردالو. دا زردالو خو وینئ څو دانې په پشقاب کې دي او یو زردالو هم ورسي چې د دوی سره یو ځای شي او په انګلیسي کې ورته اپریکوټ وایي. اپریکوټ. زی زردالو. زی د زردالو په کلمه کې د ز غږ کړي. زردالو، زردالو. او په انګلیسي کې ورته اپریکوټ وایي. زردالو ډیر خواږه وي او ډیره مزه هم کړي. زی د زینه په کلمه کې د زی غږ کړي. زینه، زینه. او په انګلیسي کې ورته سټیرز وایي. دا زینې دي چې هلک پې پورته شوی غواړي دغه ونې نه زردالو وشکوي. زی، زینه. زی د زینه په کلمه کې د زی غږ کړي او په انګلیسي کې ورته سټیرز وایي. سټیرز. زی، زینه. زی، زینه. ګورئ په زینو کې احتیاط کوئ چې ونه لویږئ. او زی د زوکړه کلمه کې د زو غږ کړي. زوکړه. تاسو ته مورجان او پلارجان د زوکړې په ورځ کیک اخلي او نور تحفې ډالۍ درته اخلي او په انګلیسي کې ورته هپی برډې وایي. هپی برډې. دلته مې درته لیکلي. زی د زوکړه کلمه کې د زو غږ کړي. زی زوکړه. زی زوکړه. ګران ماشومانو تاسو نننی درس همدومره و. خدای دې وکړي چې د زی حرف مو د غږونو سره ښه زده شوی وي. نور نو مو وخت پوره دی. د خدای په امان.